الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله مولانا العظيم. سورہ محمد ترتیب مصحفی په اعتبار سره 47 نمبر سورت تا، نزولی په اعتبار سره 95 نمبر سورت تا. دغه نه مخکې 94 سورتونه نازل شوي دي او موږ دغه نه مخکې چې یادې سورتونه دغه درس کړل. دغه سورت کې الله جل جلاله اول نومات سورت سورہ محمد ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک پکې ذکر شوی. آمنوا بما نزل علی محمد. نو مخ کی صورت کی فهل یهلک الا القوم الفاسقون، فاسق قوم چې دا الله جل جلاله هلاک کوي. فاسق نه مراد دلته کافر دي. دغه صورت کې الله جل جلاله دغه کفار سره د جنگ اعلان کوي چې تاسو دوی کله د الله جل جلاله خبره نه قبلې، دعوت نه قبلې، نو اسلام په باندې پیش کا چې مسلمان شه، او کا مسلمانې جنا جزیه به ورکای ذلیل شکل کې جزیه هم نه قبلې، بیا هم دغه توره فیصله کوي. او بیا د جنگ الله جل جلاله کوم اصول دي او قواعد دي آپ دغه صورت کې ذکر کړی دي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هغه خلق کفرو چې دوی کافرون دي، وصدوا عن سبيل الله او دوی منکای خلق دی لیار دی الله جل جلاله نا، دوی منکای خلق دی الله پاک دی لیار نا، دی ایمان نه خلق منکای. ادول اعمالهم، باطل کړي دي الله پاک اعمال دي دوی. نو دغه دوی امور باندې خصوصا یو خدای کفر کوي، دویم دا چې خلق ایمان ته نه پرېږدي، ایمان نه خلق باندې کوي. مسلمان څومره پورې زورولي. بلال رضی الله تعالی عنہ به پګار می شګه سملو تک به پښیر د چګیدای نشي. خباب بن عرد رضی الله تعالی عنہ په اور به سکرواټه به ته وړي کړل او په سملاو. عمر رضی الله تعالی عنہ یوري ملیا یو ته وشیله، نو داسې سویلی او کوي داسې ملیا خو مې چا قتل جن و وی چې امیر المؤمنین دا به موته داسې د اور سکرواټه هغه کښېږ دولې او زه به پر سملا ولا هغه سکرواټه بده ایمو په ملیا کې نه وتلې د مو په وینې او په چربای باغ مړېدلې. نو دا داسې معمولی خبرې نه دي. نو دا د ایمان نه به خلق جو هغه باندې کول، بس مطالبه به فقط وینه دا او شی د ایمان نه وړه خپل زوړ دین اختیار کا. هرقل حذیفه رضی الله تعالی عنہ د شام په جنگونو کې دا گرفتار شو. نو نور هم صحابه کرام سره عمر رضی الله تعالی پته ولګیدله. عمر رضی الله خط پسې وستاو، وی ته چې د مشکوم قیدیون دي دا آزاد کا او کنی بیرنه بچ کېدای نشي. په دا وخت کې هرقل شام پرېږدولو، شام نه بل ځای ته لوړو، فراری کړو، ځکه په شام دا د مسلمان حکومت دا وخت غلو. خو دغه د شام په جنگونو کې دای نیول شو به چې کوم ځای ته دغه هرقل تشدیدلو، هغه ځای ته دا مسلمان دا ورلږلی وو قیدیون شکل کې. نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ هغه نه دا مطالبه ولای دی مضبوط نوجوان و، ډېر انتهایی د جنگونو ماهر و او ډېر خوبصورت و. مطالبه وینه دا وکړه، وی ته وی چې خپل لور په نکاح در کوو خو نصرانیت اختیار کا. وی ته چې لور دې سکه چې تمامه دنیا کوي چې بیا چې د اسلام نه نه وړم اچھا چې دا نه منه دا خدای هغه ایمینه ول پیشکش وو، بیا به زور در باندې کوم او ټوټه ټوټه بده اچو څه کوای شي کوا داسې په صلیب باندې کو او کوم
تیرانداز و هغه ورته ودرېږي ته یې وویل چې د احساس سره یې غېږ سره یې سره تېروئ خو چې وی نه ولوي صرف دروئ نو هغه حربه یې هم په استعمال کړه په صلیب باندې کا او غېږ په ورهي دا له یو سره تېرېږي غېږ سره دورې تېرېږي د پروا نشته ده بیا چې کله دغه حربه کې کامیاب نشل نو بیا هرکل هغه ورته وویل چې د تیلې کرېړی ورته ګرم کړئ د تیلې کرېړی چې ما ورته ګرم کړم او داسې خوټېده نوره کوم قیدیونو مسلمان هغه یې راوستل د په مخ کې هغه کرړي ته واچول چې اچول فورا د هغې هډوکي بس پوتې شول نوره غوښې هر څه پکې ولې شولې نو حذیفه رضی الله عبدالله ابن حذیفه رضی الله دا یې روان کړ چې کله یې روان کړ وایي ژړل هرکل سوچ وکړ چې دا خو لکه چې ګبراو شم چې واپس یې کوئ نو چې واپس یې که ورته ویل چې ګوره موږ خو اول نه یې ته وویل چې دغه دین نه دې اوړه او موږ مطالبات ومنه نو د دومره تکلیفونه به در باندې نه وه تېر د ملګري به دې هم بچ شوي وه او اوس چې دا اوس لې خورېږې نو عبدالله ابن حذیفه رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې په دا نه روړه چې زه اور ته چې زه تیلې ته اچېږم زه به اوس سیزه ختم کېږم وی ژړو په دا باندې درومي چې د هغه الله د پر دا یو روح مې ده هغه به قربان شي زین چې د موی وی وشته په بدل کې د موی یو روح وه د الله په لیار کې هغه داسې قربان کېدله هغه ختم کېدله هرکل حیران شو چې دا څرنګې سخت خلک دي او دا څرنګې په د خپل دین باندې مضبوط او ټینګ او کلک درېدلي دي بیا یې ته وویل چې یوه مطالبه دې نه کوم او ومنه وی بیا دې ازادوم وی څه وی دې مو دې تندي نه چاپې وخوړه نو ده وی ته وي چې زه به یې توی تندي نه چاپې وخوړه خو صرف زه به نه ازادېږم مو نوره څومره ملګري دي دا ورسره ازادی هرکل دا مطالبه هم ومنه دا چې څومره ملګري دا دې سره ازادم یو طرف نه ده ته عمر د خط ملاو هغې غبراهټ هم ورباندې او بل طرف د خپل مطالبات په منوني وو اوس په دغې سره حذیفه رضی الله عبدالله ابن حذیفه رضی الله صاحب کفرېده خو نه خو البته ایماني غیرت تقاضا وه چې دا کافر ده نو دغې زه تندی چپي کوم د نورو د صحابه په خاطر وی صحیح زه به د تندی چپي کوم نو د تندي نه چاپې وخوستله هرکل د وعدې مطابق دوی آزاد کړل عمر رضی الله تعالی عنہ ته اول نه میسج ملاو شو چې په دغه طریقه سره کوم مسلمان قیدیونو عبدالله ابن حذیفه رضی الله دا آزاد شول نو چې کله دوی مدینه منورې ته روغلل عمر رضی الله په استقبال کې ویته ویلوړو او د اده خوله عمر رضی الله چاپی کړه وی په دغه وجه باندې ته څومره مسلمان چې دی هغه ته د دوی د تکلیفونو نه او د قتل وغیره نه اده بچ کړل نو به هر حال دا ابتدا کې په مسلمانو ډېر انتهایی سختۍ تېرې شوي دي ایمان د پوره اوس هم لګیا دي تېرېږي خو موږ غافله یو وینو نه الله پاک فضل ده په موږ چې بچ کړي یو خو د هغې سره احساس ورته کېږي نه بجای د دې چې موږ د الله پاک خصوصي شکریه ادا کوله چې یا الله په خپل وطن د دې راکړي یو په امن کې ټیک تو ملکي حالات هغه ټیک نه دي چې ته غبن ده چې ته کرپشن ده چې ته ظلم ده چې ته څه ده څه ده خو د کوم چې دا شکار یې نه یو چا د شکریه الفاظ نفل ادا کړي دي چا نه دي ادا کړي څوک د تلاوت د المنځ د ذکر او اذکار د نوافلو په بند شوه ده چې د شکرانې رژې لرلي نفل رژې د الله د رضا د پر چې الله موږ د ایمان محفوظ کړه ده موږ د عزت محفوظ کړه ده غفلت چې هغه شکار یو بهرحال نو د دغې کفارو اکوم نیک اعمال چې دوی کوي لکه مثلا اطعام الطعام صلة الارحام فقراو ته غریبونو ته خوراک دوی ورکوي یا به حجونو ته به دوی اوبه ورکولې مړۍ به ورکولې او دارنګې د خانقابې به حفاظت پې کو نو الله پاک فرمایي چې د دغې نورو د کفریاتو په وجه مظالمو په وجه د ټول اعمال دا ضایع دي هېڅ بدله ورته نه ملوي والذین آمنوا هر چا هغه خلق دي والذین هغه خلق آمنو چې دوی ایمان اروړه ده وعملوا الصالحات دوی نیک عملونه کوي و آمنو او دوی ایمان اروړه ده بما نزل علی محمد
په هغه کتاب باندې چې نازل کړه شو ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرآن ده وهو الحق من رب محال چې دا قرآن دا حق تا من ربهم دی جانب دی رب دی دوینا کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم الله جل جلاله میټاو کوي عنهم دی دوینا دغه مسلمانونو سیئاتهم گناهونه دی دوی واصلح بالهم او درست کوي الله جل جلاله بالهم حال دی دوی نو دی ایمان په برکت دی نیکو اعمال په برکت الله جل جلاله چې کوم وړي کې گناهونه کیږي دا الله ختم کوي او درنګي مزید دی نیکو اعمالو انسان تعالی توفیق ورکوي دی نیکي دی قبل دلو علامه دای چې ابل نیکي الله پس توفیق دیر کی یا فوري بدلای دادو چې الله دی بل نیکي توفیق دیر کی او د ګناه سزو هغه دادو چې سړی اینه پس په بله ګناه کې مبتلا شي درومي پکې بس مزار کې د هدایت نه هغه خطو شي ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم دا ادلال دی اعمالو چې الله پاک د کفارو اعمال ضایع کوي او د مسلمانونو گناهونه میټاو کوي دا ویلې دا په سبب د دې چې بشک سره خلق دوی کفر کړه نه دوی اتباع کوي د باطل شیونو د شیطان وان الذين بشک خلق چې دوی ایمان اروړه اتبعوا الحق دوی اتباع کوي د حق قرآن د مې رب دی جانب دی رب دی دوی نه كذلك يضرب الله للناس امثالهم دا غرنګ بیان ای الله جل جلاله دی پر د خلقو امثالهم حالتونه دی دوی چې د کفارو دغه حالت ته چې هغه نیک اعمال دا زیشي د مسلمانو دغه حالت ته چې الله پاک دې دوی نه ګناهونه میټاو کی حالات دې دوی درست کی فاذا لقيتم الذين كفروا دا اوس هغه د جنگ احوال الله پاک بیانوي چې په جنگ کې په دوی باندې نرمي نه کوي یوري جنگ ته تروزی دا سه خشر یو کا چې دغه کوم د ورستنیال د نوستي یالندوري کوي اته مشګیر چې چاغي تام عبرت حاصل شي نو فاذا لقيتم الذين كفروا پس کله تاسو ملاقات وکوي د خلق سره کفرو چې دوی کفرون دی میدان جنگ کې د قتال په وخت کې فضرب الرقاب بیا ویل د امر کندیو دی فضرب الرقاب فضربوا رقابهم د دوی مرکندی وو سرونه نه کلم کوي حتا اذا اسخنتموهم تر دې پورې اذا اسخنتموهم چې کله تاسو د دوی شی ویني توي کوي نو فشد الوساکا نو جنگ کې دا دوه حالتونه مړه دکړل یا د قید دکړل نو چې مړه دکړل هغه بس مړه شل او یا زنه وتشدل زنه د قید کړل چې قید یې کې د هغه سره څوکا نو په هغه کې اوس مختلف حالتونه دي یا بغیر د معاوضینه دا پریږده شي ګړه پوکا ساته مې با آزاد میکړي بیا جنگ ترونه شي او یا په دغه باندې فدیه وکړه تاون نه وکړه دی فیک قیدی په بدله کې دومره پیسې ادا کا او پیسې وي ته آزاد کا یا کنرینا دی غلامون دی هغه نه جوړ کا شزینا دی وینځه کا بیا چې کله دا پیسې را پوښي بس دا غلامون شول وینځ شوي اوس چې کوم د مسلمانو امیر ده نو دا وو کوم مجاهدین دي باغ کې به تقسیم کی پوشیلوس به سر نسی پوشیلوس به هغه نه قبلې نو په دا اسلام کې بند نه دي او بین الاقوامی سطح په دغه باندې چون کې هوا معاهده شوی په بندي په لګې د دې وجه نو څنګه غلامونو نظام دا ختم شو ده کني په قران کې د دې نسخه نه درغلي کافر چې دی میدان جنگ کې بس روان سي دا د تو غلامون شول د زنور غوندې چار وینو خو ډیوټي وینو خو او یا چې دی تبادله سره وکړه ته مسلمان نیولې دي نو بس د کافر په بدل کې هغه مسلمان آزاد حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فدا پس یا بیا احسان کې کول دی ور باندې بعد دینه بعد واما فداء او یا فدیا خستل دی ور باندې حتی تر دې پوری تدع الحرب اوزارها چې شیر دی جنگ اوزار خپل ختیار یعنی جنگ بس اختتام ته ورسیږي به دا معاملات پکې وکا
ذالک خبر دغه رنګ دی ولو یشاء الله لانتصر منهم یعنی الله پاک بغیر د جنگ نه هم دوی هلاک کوي شو لکه قوم عاد قوم ثمود دا الله هلاک کړی دي خو لیکن د جنگ موقع الله پاک ویر کی مسلمانو ته د کفارو سره الله امتحان وکړي د مسلمانو چې لیمیز الله الخبيث من الطيب الله پاک خبيث او طيب دا سره جدا کی منافقین چې هغه اول جنگ ته سینه کلوړ شي په جنگ کې هم بیا لګیای کوشش کوي چې بس په مسلمانو کې انتشار پیلاو کوي یا نه پټ شه نو پوخ مسلمان او منافق دا پکې الله جدا کی ولو یشاء الله کچرتا خوشو دی الله جل جلاله لانتصر منهم الله پاک په انتقام دی دوی نو خوستو یعنی دوی به الله پاک خلق کړي او بغیر د قتال نو ولکن یبلو بعضکم ببعض لیکن الله پاک اراده لري د دې امتحان دی تاسو خو دې بازي تاسو بازي سره والذین قتلوا فی سبیل الله خلق چې دوی قتل کړي شوی دي فی سبیل الله پاک په لار کې فلن یضل اعمالهم پس هرگز الله پاک دې هغه اعمال نه ضایع کوي و یو نه کوي باندې الله پاک یو الله پاک په 700 ان کوي ته بدلای سيهديهم زرد الله پاک دوی ته هدایت کوي دنیا آخرت کې ويصلح بالهم او الله پاک درست کوي بالهم حالهم حالت دوی ويدخلهم الجنة عرفها لهم او دوی بالله جل جلاله داخلي الجنة جنت عرفها لهم چې د جنت الله پاک معرفت کړه دوی ته پہچان کړه دوی ته شهادت نمخ کې الله جنت ته شیل او چې جنت دارنګ صفات قران کې بیان دي نو الله پاک په دغه جنت ته داخلي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين